افغانستان کې وچکالي 15 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. په سلامونه مو هرکلی کوم. د افغانستان بیړنی حالت. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن مسؤلینو ویلي چې افغانستان د لوږې له ناوړه حالت سره مخامخ دی او د څه باندې 15 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې له لوږې کړیږي. د ادارې په یو تازه ریپورت کې ویلي چې اوس مهال 12 میلیونه هغه ماشومان چې کورنۍ یې په کرنې او مالدارۍ تکیه کوي د دوامداره وچکالۍ د اټکل شویو کمو ورښتونو له کبله د کافي خوړو ترلاسه کولو جدي ستونزو سره لاس ګریوان دي. د دې رپورټ له مخې ځینې دغه کورنۍ اړ شوي چې خوراکي توکو د ترلاسه کولو په موخه ځینې ناهیلي کوونکي ګامونه واخلي، خپل څاروي وپلوري، له خلکو داسې پورونه واخلي چې بیا یې پرې کول ورته ستونزمن وي، خپل ماشومان له ښوونځیو وباسي چې کار وکړي. د ماشومانو د خوندیتوب د ادارې په تازه ریپورټ کې راغلي چې افغانستان اقتصاد په جدي ډول په زراعت پورې تړلی، څه باندې 1.7 سلنه کورنیو یا د 40 میلیونو له ډلې د 25 میلیونو وګړو تکیه پر کرنه ده.